ستړي مشي محترمو کتونکو خوار مشي او سلامت اوسئ. د مشرق ټي وي نه فرام د کیمپس پروګرام سره ښایسته رحمان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. تاسو ته معلومه ده چې دا سلسله مونږ پیل کړې ده، د دې لړۍ دا 4مه کړۍ ده. مونږ به د پېښور یونیورسټۍ په خاصه توګه چې کوم اهم سټیک هولډرز دي، اهم اختیارمند دي، هغه طلبه او طالبات دي، د هغې متعلق خبره کوو. بیا ظاهره خبره ده چې والدین، انتظامیه، استادان صاحبان، دا ټول 4 پیلرز دي چې دوی په بنیاد باندې یو یونیورسټي یا جامعات چې کوم دي د هغې سلسله پیل شوي وي. نو مونږ خو ظاهره خبره ده چې شروع کړې ده د مسلو په حواله باندې هم، خو ورسره مونږ دا کوشش کوو چې د هر ډپارټمنټ تاسو سره انفرادي او یو مکمل تفصیلی تاسو سره تعارف وشي. بنیادي مقصد یې دا دی چې زمونږ څومره هم ځوان کول دی، پیغلې دي، زلمي دي، چې هغې ته کوم حل لار رهنمایي ورته پکار ده، نو ورته دا متعلقه چې کوم فیکلټي ممبرز دي، استادان صاحبان دي، د یونیورسټو کې چې کوم سبق ښیي، د ډېرې مودې راسي، نو هغوی ورته لار وښیي او دا شانتې هغې ته په اسانۍ سره یو کلیر ویژن میلاو شي او هغه میشن چې هغې ترلاسه کول غواړي په اسانۍ پورې ورته ورسي. څنګه چې مونږ په سابقه پروګرامونو کې شروع کړې وه، لومبې مونږ د استادانو او طلبو په مسلو خبره کړې وه او اوس ډپارټمنټ وایز د هر یو ډپارټمنټ تعارف چې کوم دی دا سلسله شروع ده. مونږ په تیر پروګرام کې خبره کړې وه د سوشل ورک ډپارټمنټ او هغې چې کومې هلې ځلې کوي، مارکیټ دپاره کوم افرادي قوت تیاروي، څومره هماهنګ دي چې هغه متعلقه افرادي قوت تیار کړي چې هغه صلاحیتونو باندې پوره وي چې کوم مارکیټ ته پکار دي. یعنې په منځ کې به کې داسې څه مسله را نه شي چې هغه مارکیټ ته لاړ شي او هغې ته بیا څه نوې کړمې یا مسلې را پېښېږي. نن زما خوشقسمتي ده زه د پېښور یونیورسټۍ په هغه ځای کې په هغه ډپارټمنټ کې موجود یم کوم چې د موجوده وخت تقاضو عین مطابق ده او دا یو ډېر تخلیقي سوچ د دې په شا باندې چې دا پوره ډپارټمنټ په وجود کې رالو او د دې موجوده وخت کې چې کم کردار دی، کم رول دی، نو هغه انتهایی اهم دی. څنګه چې زه په هر پروګرام کې خبره کوم چې کله مونږ په ژوند کې څه قسم له سرګرمي هم کوو، هغې دپاره بنیادي سیس چې کوم دی هغه انفارمیشن دی، معلومات دي او بیا کوارډینیشن دی چې د هغې ترمنځ معاونت وي. نو هغې نه پس چې کوم دی چېرته کې بیا روډ میپ جوړېږي یا لاره جوړېږي، تګلارې چې د هغې په بنیاد باندې خلک د کامیابۍ طرف ته تګ کوي. نو نن به مونږ خبره کوو د پیس اینڈ کنفلکٹ سټډیز ډپارټمنټ یونیورسټي اف پېښور، د دې ډپارټمنټ بنیادي تعارف، بیا د دې بنیادي ذمهوارۍ څه دي، هغه ذمهوارو کې تر اوسه پورې څه کردار او څه کار ادا شوی دی، مستقبل دپاره کم هدفونه یې ښودی شوي دي او عمومي طور باندې چې کوم زما د پروګرام فارمیټ دی پای کې مونږ دا څیز واضحه کوو چې د دې موجوده وخت سره ټیکنالوجي سره هماهنګي څومره ده او بیا په تیره چې کوم افرادي قوت تیاریږي نو په هغې کې کم قسم له افرادي قوت د مارکیټ ضرورت پوره کوي او که نه، هماهنګ دي ورسره او که نه، د رنګ، نسل، مذهب او د جنس په بنیاد باندې یا چې کوم زمونږ سپیشل پرسنز دي، خصوصي افراد دي، هغوی ته څه کړم یا مشکلات خو نشته. دا چې کوم دی د دې پروګرام بنیادي فارمیټ دی، په دې به نن مونږ تفصیلي خبرې اترې کوو. زما خوشقسمتي ده چې کوم شخصیات نن په دې پروګرام کې مونږ سره موجود دي، ډېر ښه او تکړه نومونه دي د پېښور یونیورسټۍ او بیا په تیره چې کوم شخصیت د دې ډپارټمنټ د ډایرکټر په حیث باندې مونږ سره موجود دی، نو هغې نه د ټي وي چې کوم کتونکي دي هغې هم ته نه واقف دي او په دې نه علاوه چې کوم زمونږ څومره عمومي طور باندې ډیجیټل میډیا ده او که زمونږ عمومي میډیا ده، نو په یې باندې د دې د نوم او د کار نه خلک واقف هم دي، که فنون لطیفه دي او که د صحافت څانګه ده یا که د درس و تدریس شعبه ده. لومبې زمونږ ملبه به د نن پروګرام کې پروفیسر جمیل چترالی صاحب چې کوم دی ډایرکټر په حیث باندې پیس اینڈ کنفلکٹ سټډیز ډپارټمنټ یونیورسټي اف پېښور کې خپل خدمات ترسره کوي، ډایرکټر دي او د درس و تدریس شعبې سره دلته کې منسلک دي. دویمه زمونږ ملمنه به د نن په دې پروګرام کې مس همیرا عتیق فیکلټي ممبر ده د پیس اینڈ کنفلکٹ سټډیز ډپارټمنټ یونیورسټي اف پېښور. درېیمه زمونږ ملمنه به ډاکټر رابعه فیاض د هم فیکلټي ممبر په حیث باندې دلته کې منسلک دي او خپله برخه خدمات ترسره کوي. څلورم زمونږ ملمه به ډاکټر بلال شوکت صاحب کوم چې فیکلټي ممبر دي او دلته کې د درس و تدریس شعبې سره منسلک دي. وړاندې به زما او ملمنو سره به تفصیلي خبرې اترې کوو. لومبې خو ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یم چې خپل اهم او قیمتي وخت هم مونږ له راکړو. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ټایم. سر شروع به کوو. لومبې به دا خبره کوو چې پیس اینډ کنفلکٹ سټډیز ډپارټمنټ یونیورسټي اف پېښور د دې په شا باندې څنګه چې ما تخلیقي سوچ خبره وکړه او بیا د جدید دور د تقاضو خبره مې وکړه چې هغه ضرورتونو په دې بنیاد باندې دا ډپارټمنټ، نو زه وایم چې د دې ډپارټمنټ لوغونته کې د جوړېدو بنیادي عوامل او بیا د دې ډپارټمنټ ذمهوارۍ په دې باندې خبرې وشي. ډېره مهرباني. زه د مشرق ټلویزیون ستاسو په وساطت، ستاسو ټیم په وساطت ډېره شکریه ادا کوم. تاسو راغئ د خپل سټوډنټس ته اړخه فیکلټي له طرفه. دنیا کې چې څومره هم پیشي وي کسبونه دي، د هغه وخت سره سره خپل شکل،
خپل کردار بدلی. یو وخت و چې زمونږ د دغه چې و زمینداري دا تړلې وه د یو ډېر د لرګي سره او د کلبې سره. نو د زمیندار تعلق به د ترکاڼ سره و او یا به د لوار سره و. اوس چې کله نه بیا ماډرن ټریکټر راغی نو اوس د هغه تعلق د پټرول پمپ سره جوړ شو، میکانیک سره جوړ شو، څیزونه بدلیږي. دغه شانتي سماجي علوم چې دي هغه هم وخت سره سره د وخت تقاضو سره خپل ځان بدلوي. مخکې بیسک ساینسز و، پولیټیکل ساینس، انټرنیشنل ریلیشنز هم خیر وروسته دی، سوشیالوجي، سوشل ورک، انتروپولوجي. وخت سره سره دا څیزونه بدل شو. څنګه چې کمپیوټر ساینس نه AI راووتو، ډیټا ټنلینګ راووتو، داسې ډیزاسټر مینجمنټ راغی، انوایرمنټل ساینس راغی، پیس اینڈ کانفلکټ سټډیز د دې سلسلې هغه لیټیسټ کړی ده چې په هغې کې دا د دې خبرې ادراک وشو چې د نن دنیا انسان ټیکنالوجي د وجې نه څومره چې یو بل ته نږدې راغلی دی نو دومره د دغه تنازعات هم را برسېره شوي دي. د ده ذهني اختلاف رای، د ده کلتوري اختلاف رای، د ده د ژبې بدلون، او بیا چې دا یو ګروه د بل سره رابطه کې راځي نو دی هر یو غواړي چې زما رای، زما خبره د مقدمه وي، زما لباس د مقدمي. نو د هغې نه تنازعات راځي او د تنازعاتو د انساني تاریخ دا یو مونږ زده کړه ده چې دوه طریقو سره حل وي، یا جګړه وي او یا مذاکره وي، خبره اتره وي. اوس د خبرو اترو سلیقه څه پکار ده، طریقه څه پکار ده، د هغې خپل یعنی تاسو وګورئ زموږ په کلو کې هر سړی جرګمار نه دی، د جرګې یو څو د سر کساني هغې له هغه سلیقه ورځي. هغه سلیقه چې کله ته کتاب ته راولې، تیورۍ ته راولې، یو پراپر میکانیزم ورته جوړ کړي نو دغه عوامل چې راغونډ کړي نو دې ته ویلی شي مطالعه علوم امن و تنازعات. اوس که موږ وګورو د نن نه یو 25 کاله مخکې انسانانو د دنیا د اقوام متحده د لاندې یو پرېکړه وکړه او وی چېرې که موږ د انسانیت پرمختګ غواړو نو موږ به دا 19 مقاصد دي چې دې کې به د انسان بهتري راولوي ته موږ ویلی شو سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز. اوس هغه سسټینیبل ډیولپمنټ ګول کې هم یو غټ پیلر پیس دی، امن. بیا که موږ د اقوام متحده نور څیزونو ته وګورو چې کې د هیومن ډیګنیټي خبره کیږي، د هیومن رایټس خبره کیږي، نو هغه هم د امن سره تعلق لري او د انسانیت د فلاح سره تعلق. بیا کوم پاکستان ته راشو نو موږ هر چا ته ښکاره ده چې زموږ ټول نه غټه خبره که زه په یو غټ انفراسټرکچر جوړ کړم او په اربونو روپۍ پې ولګوم او کلونه پې ولګوم او یو خودکش راشي یا یو دهشتګرد راشي او وایلوځي نو مالې زه څومره وخت وروسته بوتلم. د دې مطلب چې د هر څه څیزونو دپاره لومبی شرط امن دی. اوس دا نشي کېدی چې یو معاشره کې دی د یو څیز ضرورت وي او د هغې دپاره د کسبګر نه وي، د هغه فیلډ ماهرین دي نه وي. نو که موږ دنیا کې د امن خبره کوو او که په پاکستان کې د امن خبره کوو نو د هغې دپاره دا لازمه ده چې د هغه شعبې ماهرین به خامخا وي او ماهرین به هله پیدا کېږي د نن زمانه کې چې د هغې علومو باندې سبق ویلی شي، په هغې تحقیق وشي. نو پیس اینڈ کانفلکټ سټډیز دغه حوالو سره ډېر زیات اهمیت لري. بیا پریکټیکلی که موږ وګورو نو څومره په دې 13 کال 2 کې چې څومره پالیسیز شوي دي او خط و کتابت شوی دی نو اوس ریسنټ موسټ دا راغو چې سکولز او کالجز ته وویلی شو د ټول اکراس پاکستان چې پیس ایجوکیشن او هیومن رایټس دا لازمي حصه وګرځوئ د خپل نصاب په یا د علیحده مضمون په شکل کې یا د یو مضمون د حصې کې د یو ایسې په شکل کې. نو دا ټول هغه عوامل دي چې د هغې په رڼا کې د دې انرولمنټ هم زیات دی. بیا دلته هغه شانتې کلچر دی. اوس چې کله موږ کلچر خبره کوو موږ نور کولیګز به هم خپل خپل نظر درته ږدي، خو زما په خیال د هرې پیشې 3 بنیادي عوامل وي. هر یو طبقه، هر یو پیشه، هر یو مضمون د هغې 3 بنیادي عوامل. یو د هغې خپل څه کور ویلیوز وي. صحیح. څنګه مو وایي پښتونولي موږ خپل یو ویلیوز دي، هغې د وجې نه موږ ځان د نور نه مختلف ګڼو. دغه شان د هرې شعبې د هرې پیشې هم د هر کسب هم خپل ویلیوز وي. دویم وي د هغې محاوره، د هغې ژبه
او دریم وي د هغې سکلز چې څه ته وایو چې د هغې هنر څه دی. نو پیس اینڈ کانفلکٹ سټډیز په دې درېواړو پیمانه باندې یو خپل یونیک پیژنګلو لري، خپل ویلیوز لري، خپل تیوري لري او خپل سکلز لري. نو دې د وجې نه دې ته خلکو رجحان هم زیات دی او انشاءالله د دې زلمو په ذریعه به موږ په پاکستان کې هم امن راوستو دپاره دوی هڅې کوي او ګلوبلی به هم دا کنیکټیویټي راځي. بالکل صحیح ده. زه یم چې مختصر په دې باندې هم لږه خبره وشي چې بنیادي طور باندې د دې ډپارټمنټ د وجود کې د راتلو عواملو باندې خو خبره وشو چې دا ډپارټمنټ کله نه جوړ شو، تاریخي پس منظر هم بیان شي، په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. خو دې سره سره څنګه چې د ثقافتي اقدارو خبره وشو، د ویلیوز چې بنیادي طور باندې که مونږ خبره کوو د مارکیټ د ضرورت، نو هغه بیا د داسې افرادي قوت جوړي چې هغه په تنازعاتو کې د امن خبره کولی شي او بیا هغې دپاره لاره چاره لټولی شي. خو عمومي طور باندې چې کله مونږ د تعلیم خبره کوو، د درس و تدریس خبره کوو، نو دې طرف ته چې کوم طالب علمان یا طالبات راځي نو هغې ډګري په دې بنیاد باندې ترلاسه کوي یا په هغې کې داخله اخلي چې د هغې سکوپ څه دی. سکوپ دوه قسمه کېدی شي. یو چې څنګه محترم جمیل چترالی صاحب په ډیټیل کې دا خبره وکړه چې اصل کې افرادي قوت معاشرې ته ورکول دي، خو که بیا مونږ معاشي ضرورتونو ته وګورو، یعنی اقدار هله سړی بیا فالو کولی شي چې هغه خېټه باندې پور وي، یعنی مطلب دا دی چې معاشي ضرورتونه یې پوره وي. نو په دې باندې به لږه خبر وکړو. دې وخت کې مونږ سره چې کومه دویمه مېلمنه موجوده ده مس حمیره عتیق صاحبه، فیکلټي ممبر ده. ړومبې خو زه دا خبره کوم چې د دې د سکوپ مونږ خبره کوو، او که په دې اړخ باندې خبره کوو چې د دې ډپارټمنټ نه کم سټوډنټس فارغ شي، نو ای ته په کمو محکمو کې یا په کمو ادارو کې یا په کمو ځایونو کې جاب اپورچونیټیز شته، یا هغې خپل سروسز چې کم دی څنګه ویلیویبل کولی شي چې هغې مارکیټ نه خپل معاشي ضرورتونه پوره کړي او د خپلې کورنۍ. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے بلایا یہاں پہ اور مجھے اس قابل سمجھا کہ آئی ٹاک اباؤٹ مائی سبجیکٹ. سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کا جو ایک لوگوں کے دماغ میں ایک سوچ ہے کہ یہ بات کرتا ہے صرف جنگ کو ختم کرنے کی، تو ایسا نہیں ہے. اٹ ہیز اے ویری لارج اسکوپ، اور اس کا جو ڈائنامکس ہے اٹس ویری ڈفرینٹ. اس میں ہم پازیٹیو پیس کی بات کرتے ہیں جس میں ہم لوگ جسٹس اور ہارمنی کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ایک سسٹینیبل پیس کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کس طریقے سے معاشرے کو ایسے بنایا جائے کہ دوبارہ جنگ جو ہے وہ شروع ہونے کے چانسز ختم ہوں. تو اس وجہ سے اس کے اسکوپس کافی زیادہ ہیں. اب جس طرح میں نے جو ہے وہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں میری ایم فل اسٹڈیز ہے، تو میں اکیڈیمیا کی طرف میرا رجحان ہے، اور میں ایز اے لیکچرر یہاں پہ اپوائنٹ ہوئی ہوں. میں نان وائلنٹ موومنٹس پڑھاتی ہوں، اس کے علاوہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم جو ہے وہ پڑھاتی ہوں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں جو کہ ریسرچ پہ کام کرتے ہیں، ادھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس ڈگری کے بیس پر. اور جتنے بھی ہمارے پالیسی ریفارمس ہیں، فار ایگزامپل ہمارے جتنے بھی کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم ڈپارٹمنٹس ہیں یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں، یا جس طرح ہمارے جتنے بھی انٹیلیجنس ونگ ہے. انٹیلیجنس ونگ کی میں بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ کانفلکٹ انالیسس پڑھتے ہیں، جس میں ہم لوگ ایک کانفلکٹ شروع کیسے ہوتا ہے اور اس کے روٹ کازز کیا ہیں، اس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے کانفلکٹ انالسٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر کوئی کانفلکٹ انالسٹ بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے اسکوپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ پالیسی آرگنائزیشن میں یا ڈفرینٹ جو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم اتھارٹیز ہے وہاں پہ دے کین اپلائی فار ڈفرینٹ جابز، اور دے کین اپنا فیوچر جو ہے وہ وہاں پہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ٹنک ٹینکس کی میں نے آپ لوگ کی بات کی. ریسرچ پہ ہمارا بہت کام ہوتا ہے، ہم ڈفرینٹ ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سیکیورٹی کو صرف ٹریڈیشنل ڈائنامکس سے نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ نان ٹریڈیشنل ڈائنامکس سے بھی پڑھتے ہیں. جس طرح سر نے ابھی بات کی انوائرمنٹل سیکیورٹی کی، کلائمیٹ چینج کی، تو وہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اپنا جو ہے وہ کریئر جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو اس کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ابھی ملٹری آف ڈیفنس نے کافی ہائرنگ کی ہے جس پیورلی بیس آن دا ڈگری آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز. تو اسکوپ اس کا کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ جس طرح اگر ہم لوگ میڈیشن کی بات کریں تو یہ ایک نیا جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو فیلڈ ہے وہ کافی ہائی لائٹ ہو رہا ہے. میڈیشن میں ڈفرینٹ میڈیشن ہم صرف بڑے لیول پہ میں بات نہیں کر رہی، ڈفرینٹ آرگنائزیشن لیول پر یا ریجنل لیول پر یا ڈومیسٹک لیول پر بھی میڈیشن سکلز جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں سرٹیفکیٹ کورسز کے تھرو، اور پھر وہ اسی سکلز کو آگے جا کے ایکسپلور کرتے ہیں ایز اے میڈیٹر. تو یہ بالکل صحیح. یہ معاشی پہلو جو آپ نے اجاگر کیا. اب معاشرتی پہلو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جب یہاں سے طلباء و طالبات
اپنا حصہ ڈالتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اسی سوال کو آپ ہی کنٹینیو رکھیں, اس کے بعد پھر میڈم کی جانب میں بڑھوں گا. دوسرا میرا یہ ہے کہ اس کے اب معاشرتی پہلو پہ اگر ہم بات کریں گے تو اس حوالے سے کیا اسکوپ ہے, یعنی ہم معاشرے کے لیے جتنی ضروریات ہیں, اگر فار ایگزامپل یہاں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ فارغ ہوتا ہے اور وہ ڈگری لے لیتا ہے تو معاشرتی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے. یعنی ظاہری بات ہے کہ ہمیں تو معاشرتی طور پہ جس طرح ہم نے اقدار کی بات کی, ویلیوز کی بات کی, اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے, تو اس میں کیا آپ رول سمجھتی ہیں؟ معاشرتی لیول پر, سوسائٹی لیول پہ آپ بات کر رہے ہیں, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اوبیسلی یہ فیلڈ بہت ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے نا, تو ایک تو اس فیلڈ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہ فیلڈ اس میں ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں اور ایکسپلور کیا چیزیں کر رہے ہیں اس میں. اس کے علاوہ معاشرتی لیول پر جو ہارمنی, جسٹس, ایک ہمارا ایک ایکسٹریمزم کا کانسیپٹ بہت زیادہ سوسائٹی لیول پہ آ رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہو گئے ہیں, مے بی ریلیجن کو لے کے, مے بی کوئی پولیٹیکل ویو کو لے کے, اس طرح. تو ان کو اس چیز پہ گائیڈ کرنا, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا اس ڈگری کی بات کر سکتے ہیں, وہ ایکسٹریمزم کے کانسیپٹ کو ختم کر سکتے ہیں. ایک پولیٹیکل یا فار ایگزامپل ریلیجیس, میں ہر پرسپیکٹیو کی بات کر رہی ہوں جس کے بیس پر ایک ایکسٹریمزم جنریٹ ہو سکتی ہیں, تو اس کو کس طرح اوور کم کرنا ہے اور تھوڑا سا مائلڈ کرنا ہے, تو یہ ایک اسکوپ ایکسپلور ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ. یقیناً چې په دې حواله باندې کله مونږ خبره کوو نو بنیادي طور باندې ما د معاشي اړخ ځکه وښودو چې زمونږ عمومي طور باندې رجحاناتو ته مونږ ګورو, چونکې ظاهره خبره ده که هر څومره مونږ دې نه سترګې اړو, خو دا یو میټیریلسټک دور دی او په دې کې خلک دا کوشش کوي چې ښه ګاډۍ وي ورسره, ښه پیسې وي ورسره, ښه بنګله جوړه کړي. خو د دې باوجود چې کله مونږ د دې ټولو وسیلو جاج واخلو نو د دې سره ضروري ده چې مونږ ته د ژوند ته د کتو زاویه معلوموي چې په کومه طریقه باندې مونږ خپل وسایل چې کوم دی بروی کار راولو, او څنګه چې کوم دی بیا د دې په بنیاد باندې چونکې هم دې ډپارټمنټ کې ناست یو نو تنازع ختمې شي او ژوند چې کوم دی په امنناکه توګه باندې انفرادي طور دی او که اجتماعي دی هغه بیا وده عمومي. نو په دې وجه دواړو اړخونو باندې ما خبر وکړه چې سکوپ چې کوم دی دا راښکاره شي. اوس به مونږ درېیم مېلمنې طرف ته ځو. ډاکټر رابعه فیاض میډم مونږ سره موجود ده, د دې سره به هم اردو کې خبرې کوو. زه کوشش دا کوم چې هلکه پولکه مونږ ټرانسلیشن هم وکړو, خو زمونږ کتونکي او اورېدونکي الریډي چې څومره هم دي د مشرق ټیلیویژن, نو د دې نه خبر هم دي او په اردو ژبه باندې چونکې قومي ژبه دی نه پوهېږي هم. میڈم آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ ظاہری بات ہے جس طرح سے ہم پولیس کی بات کرتے ہیں, دیگر لا انفورسز ایجنسیز کی ہم بات کرتے ہیں, تو جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں تو جرائم یا مجرموں کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا ہے, تو اس طرح سے نفسیاتی دباؤ یا اثرات جو ہیں وہ ان کے ذہن پہ مرتب ہوتے ہیں. یہاں پر اگر ہم بات کریں, جو لوگ پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈیز پڑھتے ہیں اور پھر میدان عمل میں آتے ہیں اور ان تمام شعبہ جات کے ساتھ, چاہے وہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہو انٹرنیشنل یا نیشنل, یا وہ کسی بھی سرکاری ادارے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہوں, یا جس طرح سے میڈم نے کہا بھی کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز اور اس طرح کے امور میں وہ اپنے خدمات انجام دیں, یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو, تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا جو اثرات ہیں جس طرح پولیس پر مرتب ہوتے ہیں تو ان کا لہجہ, رویہ, سوچ اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو جو لوگ اس چیز کو, تنازع کو دیکھتے ہیں, امن کے لانے کی کوشش کرتے ہیں, جن سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے, تو اس کے بھی ہیں کچھ ایفیکٹس یا سائیڈ ایفیکٹس یا اثرات؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ مجھے بلانے کے لیے اور اس اہم ایک ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. بالکل اس طرح ہے کہ جو بھی پروفیشنز ہیں دنیا بھر میں, چاہے وہ میڈیکل کا پروفیشن ہے یا سائیکالوجسٹ کا پروفیشن ہے یا کوئی یہ جو فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں یا آرمی کے ملٹری مین ہو سکتے ہیں, تو اسی طرح جو پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے گریجویٹس ہوتے ہیں وہ بھی ان کا جو واسطہ ہے وہ بھی ایک طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی لائف میں جو کانفلکٹس ہیں, یا جو لوکل لیول پر, کمیونٹی لیول پر, ریجنل لیول پر, نیشنل انٹرنیشنل لیول پر. تو ان کا واسطہ ایک بہت سینسٹیو چیز سے پڑتا ہے جو کہ ہے ڈفرینٹ سارٹ آف کانفلکٹس, جس میں کانفلکٹس وائلنٹ نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں تو جو جرنلسٹس ہوتے ہیں وہ بھی اگر کسی وار پرون ریجن میں جاتے ہیں تو دے آر آلسو ولنریبل, ایک طرح سے وہ ہائی رسک پر ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایک حملہ یا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے ولنریبل ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان کو
ڈیورنگ آور کلاسز اس چیز کے لیے ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. وہ چیزیں ہم ان کو پڑھاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ جب وہ ایک سوسائٹی میں جا کے کانفلکٹ کو ریزالو کریں گے تو کیا کیا چیزیں وہ ایکسپیکٹ کریں. فار ایگزامپل اگر ایک میڈیٹر ہے اور وہ جا کے میڈیشن کرتا ہے, یا ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے میڈیشن اسکلز لے کے یہ لوگ جاتے ہیں اور میڈیشن کرتے ہیں, تو ان کو کچھ چیزوں پہ, کچھ بیسک چیزوں پہ ٹرین کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اینگر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اگر کسی بھی دو گروہوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس میں ٹالرنس کے ساتھ, نان وائلنٹ وے میں, نان ایگریسو وے میں, بہت پیشنس کے ساتھ ہیومر کو کیسے یوز کرنا ہے اور وہ مسئلے کو کیسے ریزالو کرنا ہے. تو بالکل یہ اس چیز کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آبویسلی اگر آپ ایک کانفلکٹ پرون ریجن میں جا رہے ہیں, فار ایگزامپل جہاں پہ باجوڑ میں یا سوات میں یا وزیرستان میں اگر ہم جاتے ہیں اور وہاں کانفلکٹ انالیسس کر رہے ہیں اور وہاں پہ آلریڈی آپریشنز ہو رہے ہیں یا آلریڈی وہاں پہ دہشت گردی ہے, تو آبویسلی ہمارے اوپر ایک پرسنل بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, بیکاز ہم بھی, ہماری لائف بھی ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. تو ہم ایک قسم کا رسک لے کر وہاں جاتے ہیں اور ان چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے. لیکن سم ہاؤ چونکہ ہمارا پروفیشن اسی طریقے کا ہے تو ہم اس چیز کے لیے ٹرینڈ ہیں اور ان چیزوں کو, ان چیلنجز کو سمجھ کے وہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ایک پیشنس کے ساتھ ان چیزوں کو انالیسس کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر مزید ہمارا کام ہوتا ہے. یعنی یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ کورس کانٹینٹ میں پریکاشنری میئرس کا ہے کچھ, کہ اس میں مطلب احتیاطی تدابیر کس حد تک ہونی چاہیے, اور جس طرح سے جرنلزم میں پڑھاتے ہیں کہ جی ایسی خبر نہ دیں جس سے آپ خود خبر بن جائیں, تو اس طرح ہوتا ہے کوئی کورس کانٹینٹ میں ہم نان وائلنٹ میجرز کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی کانفلکٹ کے دو طریقے ہیں کسی کی بھی کانفلکٹ کو سالو کرنے کے. ایک تو جیسے ڈاکٹر جمیل صاحب نے بتایا کہ ایگریشن اور فائٹ ہے, سو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو مقصد بھی ہے پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کا, یا جو ہمارا ایم یا مشن ہے, دیٹ از کہ نان وائلنٹ مینس سے ہم کس طریقے سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو اسی چیز کے لیے ہم ان کو کریکولم میں باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے نان وائلنٹ مینس کو یوز کرتے ہوئے ڈائلاگس کے تھرو, کمیونیکیشن کے تھرو, بجائے اس کے کہ جیسے ادروائز کانفلکٹس کو حل کیا جاتا ہے, ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ میڈیشن, نیگوسیشن اسکلس کو کیسے یوز کرنا ہے, نان وائلنٹ میجرس کیا کیا یوز کیے جا سکتے ہیں, ڈائلاگس یا فیسیلیٹیشن کے رول کو کس طرح سے یہ لوگ انکریج, ہم اس پہ ان کو انکریج کرتے ہیں. تو یہ ان کو یوز کر کے پرابلم سالونگ اسکلز ہم ان کو سکھاتے ہیں, کانفلکٹ میپنگ, کانفلکٹ انالیسز, یہ تمام چیزیں جس کے ذریعے یہ لوگ ان مسائل کو حل کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جیسے میڈم حمیرہ نے بتایا کہ جیسے سوشل آپ نے میجرس کی بات کی تھی کہ کس طریقے سے یہ ہارمنی, سوشل کوہیژن, ان چیزوں کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں ہم, یا ہیٹ اسپیچ کو کیسے کم کر سکتے ہیں ہم, تو یہ تمام چیزیں ان کے کورس کا حصہ ہوتی ہیں. ظاهره خبر ده چې موږ وخت په وخت باندې دا خبره کوو چې چونګې ټیکنالوژي څنګه چې سر په خپلو خبرو کې وویل چې بنیادي طور باندې څیزونه لګیا د امپروومنټ کوي, نوي نوي سلسلې شروع کېږي. آیا ستاسو چې کوم کورس کانټینټ دی نو په هغې کې د ټیکنالوژي استعمال شته دی او څومره حده پورې هغې سره هماهنګ دی؟ څنګه نور سبجیکټس د انډسټریالایزیشن نه پس او میکانیک لایف نه پس بدل شو, دا شان پیس اینډ کانفلکټ هم د هغې یو پروډکټ دی میکانیک لایف. اور زمونږ ډېر څیزونه که هغه د کورس د اکیډمیکس حوالې وي او که پریکټیکلي وي هغه پکې ډېر انکلوډ شول. مونږ سره کمپیوټر ساینس آی سی ټي وین پیس اینډ کانفلکټ سټډي کې څنګه کمپیوټر, څنګه ټیکنالوژي مونږ یوز کولی شو امن د خورو لپاره, څنګه ستاسو راتګ دغه یو ټیکنالوژیکل یو ایډوانسمنټ دی چې مونږ د خپل غږ ټوله دنیا ته خورو چې امن اور تنازعات په زموږ سره انسټیټیوټ دی, دې نه مونږ داسې واړه پیدا کوو چې هغه به امن او تنازعاتو کې یو ډېر غټ کردار ادا کړي د هغې ریزولوشن کې. نو ډېر داسې مونږ سره او ډي آر باندې زمونږ کار روان دی چې آنلاین ډسپیوټ ریزولوشن سیزونه چې هغه کم خلک فزیکلی نشي راتلی, هغه څنګه چې ډېر څیزونه په آنلاین شول نو دا ریزولوشن سکلز به هم آنلاین مونږ هغې باندې سر تاسو سره په مخکې چې سټوري حوالې سره چې هغه مونږ جرمونه تقریبا اوس سایبر کرائم سیوا شو, اوس ډیجیټل لایف دی, مونږ ډېر آنلاین یو, مونږ ډېر سوشل, نه دغه سوشل لایف یا سوشل چې کوم ټویټر دی یا فیسبوک دی د هغه مونږ څنګه یوز کوو فار د ریزولوشن آف کانفلکټ اور امن راستو لپاره. جی بالکل صحیح. یقیناً چې ډېر ښکلې طریقې سره وضاحت هم وشو او په دې حواله
باندې دوی دا غني چې کورس کانټینټ چې کم دی هغه چونکې هماهنګ دی. بهرحال دلته کې به یو ورکوټې شانتې دمه اخلو. زموږ دا ډومبۍ سلسله تقریبا سر ته ورسېده، دمه به اخلو او هغې نه پس به بیا د محترمینو سره خبرې اترې زموږ په دویم نشست کې وي. په دویم نشست کې به موږ طلبه او طالبات سره خبرې کوو. دویم نشست زموږ په دې حواله باندې ډېر اهم دی چې په هغې کې به اوس موږ هغه سوالونه کوو یا هغه خبره به کوو چې کم چیلنجز دي بنیادي طور باندې، او هر ځای کې چې کله د چیلنج خبره راشي نو بیا سلوشن طرف ته هم خلک ځي او هغې دپاره بیا درېیمه لار هم ګوري او هغه چې کم دی د عمل لار ده. نو په دې باندې به خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ. جناب یو وارې بیا هرکلې او څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې مونږ په ړومبي راونډ کې خبرې اترې وکړې د استادانو محترمینو سره. اوس به مونږ طلبه او طالبات چونکې مونږ سره په ګڼ شمېر کې موجود دي نو د دې نه به تپوس کوو چې دوی څه خیالات څرګندوي د دې مذاکرې په حواله باندې، او آیا د دوی په ذهن کې د دې مذاکرې یا د ډپارټمنټ متعلق یا عمومي طور چې د دوی کم ویژن او میشن دی د هغې په حواله څه سوالونه په ذهن کې راغلي دي. نو خپل تعارف به تاسو کوئ ټول چې څومره هم سټوډنټس دي مونږ سره، او دې نه علاوه به تاسو مونږ ته دا وایي چې ستاسو اوپینین په دې حواله باندې څه دی، او دې نه علاوه که ستاسو په ذهن کې څه سوال وي نو هغه هم مونږ سره څرګندولی شي. میرا نام مسکان ہے اور میں 5th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایک کویشچن ہے سر جمیل سے کہ ہم جب یہاں پہ آئے تھے تو جس طرح اور ڈپارٹمنٹس کے پر ایک طرح کا صحیح سیلیبس ہوتا ہے تو ہمارا کیا سیلیبس ہوگا، اور پھر اس سیلیبس کو جو بھی ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس کو ہم سوسائٹی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور سوسائٹی کے علاوہ مطلب سوسائٹی تو یا سوسائٹی یا نیشنل انٹرنیشنل لیول وہ ہمارے بس میں تو اس طرح نہیں ہے، لیکن اگر جو ہم لوگوں کے مطلب فار ایگزامپل کلاس لیول پہ یا اپنی فیملی میں یا اپنے روز کی جو انٹریکشنز ہیں اس میں ہم اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم، مائی نیم از انصا فرمان. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز 5th سیمسٹر. میرا سوال ڈاکٹر جمیل چترالی سے ہے. کیا یہ اس فیلڈ میں از دیر اینی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز، فیلڈ ورکس، ورک شاپس جو ہماری نیگوشیشن اور میڈیشن اسکلس کو پروموٹ کرے؟ از دیر اینی اسکلس؟ جی السلام علیکم، زما نام چې کوم د مهران خان افریدي ده او زه د انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلکٹ ډپارټمنټ سټوډنټ یم د 5th سیمسټر. زما سوال د ډایرکټر صاحب نه دی چې په پاکستان کې د پیس یا د امن داسې کم چیلنجز دي بطور پیس ایکټیویسټ چې کوم مونږ د دې ډپارټمنټ نه فارغ شو هغه به مونږ په کومه طریقه باندې حل کوو؟ جی زما نوم احمد دی، زه 5th سیمسټر کې انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلکٹ اسټډیز سټوډنټ یم. زما کوېسچن سر بلال نه دی چې څه چې موږ ما کورس کنټینټ کې وایو هغه جسٹ تیوري وي، نو آیا دا تیوري چې ده دا موږ پریکټیکل لایف کې څنګه امپلیمنٹ کوو انټرنیشنلی سوشلی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم ما نوم زهیب علي دی او زه د پیښور پوهنتون د امن او د شخړو یعنی د پیس اینډ کانفلکٹ سټډیز د څانګې زده کوونکی ما. زما کوېسچن د ډاکټر بلال صاحب نه دی. کوېسچن دا دی چې څنګه چې موږ ته پته ده چې په امن کې د ټولو نه یو کوم چې یو ښه ارزښت لري، یو امپورټنټ چیز دی، هغه د هیومن سایکي چینج کول دي. نو د هیومن سایکي به زه د ډاکټر بلال صاحب نه دا کوېسچن تمه لرم چې موږ به د هیومن سایکي څنګه چینج کوو. زما دویم کوېسچن دا هم د دې سره تړلی کوېسچن دی چې آیا زموږ په معاشره کې دا یو پرسپیکټیو ده چې کوم چې د امن فلسفه ده یعنی عدم تشدد فلسفه دې ته خلکه د یو کمزوري ګڼي. نو زه ډاکټر بلال صاحب نه دا پوښتنه کوم چې آیا دا څیزونه دې موږ ته ایکسپریس کړي چې په دې باندې قام واضح شي چې امن فلسفه څه شی ده، موږ به د خلکو سایکي څنګه چینج کوو، او امن تشدد چې کومه فلسفه ده دې ته خلک ولې د کمزورۍ په نظر ګوري. باقي چې څومره پروګرام وشو موږ چې کوم د انټلیکچوالز کوم پرسپیکټیو واورېدل، زمونږ خپل ایکسپیرینس، زما خپل پرسنل ایکسپیرینس دا دی کله چې زه د امن زده کړې ما نوې کړې د دې نه مخکې موږ امن صرف دا ګڼو کوم چې ټریډیشنل کانسیپټ و چې سی ویس پاکیم پارابیلم چې یعنی جنگ نشته دی نو امن به وي، یا چې کوم دی نو په دې څیزونو ته چې کوم دی زه کله چې امن زده کړې ما شروع کړه او زه دې ډپارټمنټ ته رالم نو زموږ چې کوم هغه د ذهن هغه تھنکینګ کمپاس دی هغه براډ شو. موږ د پیس اینډ کانفلکٹ سټډیز کوم چې موږ صرف ویلې چې پیس از د ایبسنس اف وار هغه کانسیپټ زمونږ براډ شو. بل د کانفلکټ چې کوم یو کانسیپټ هغه زمونږ براډ شو چې کانفلکټ ته زیاتره موږ په یو نیګیټیو د نظر باندې ګورو، خو کانفلکټ چې څنګه ډاکټر بلال صاحب ویلي چې کانفلکټ چې کوم دی یوازې دا یو نیګیټیو سیز نه دی بلکې دا یو انیویټیبل سیز دی، او د دې به موږ لارې تلاش کوو، د دې به موږ حلونه تلاش کوو، هغه حلونه او هغه سټریټیجیز او هغه ټیکنیکس موږ ته پیس اینډ کانفلکٹ سټډیز ښیي. جی I'm Aliza Mahvish from IPCS 7th semester.
اچھا کمنگ فرام اے ڈسپیوٹیڈ ریجن جہاں پہ میں نے فرسٹ ہینڈ جو ہے کانفلکٹس ایکسپیرینس کیے ہیں, ان ایکسپیرینسز کو اکیڈمک شکل دینے کے لیے, فارم دینے کے لیے آئی کیم ٹو IPCS یونیورسٹی آف پشاور, جہاں پہ میرا جو ایکسپیرینس رہا مجھے وہ انکلوسیو وہ کوپریٹیو انوائرمنٹ ملا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میرا سر جمیل سے یہ کویشچن ہے, میں آئی لیکن میرے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں دے وانٹ ٹو کم فرام گلگت بلتستان, بٹ چونکہ کوٹا سیٹس اویلیبل نہیں ہیں فار گلگت بلتستان, سو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ ایٹ کہ وہاں ان کے لیے پراپر کوٹا سیٹس اویلیبل نہیں ہیں؟ جی السلام علیکم. زما نوم شیراز امین دی او زه د اووم سیمسټر برخه یم په انسټیټیوټ اف پیس اینډ کانفلکټ سټډیز کې. زموږ د ډپارټمنټ رول باندې به زه خبرو کوم چې اوس ریسنټلی مونږ په سپتمبر په میاشت کې یو ورکشاپ وکړو زموږ د ادارې چې په هغې کې د پاکستان د مختلف صوبو نه سټوډنټان راغونډ شوي وو پکې, چې په هغې کې دوی هغه ټرین کړل باقاعده د دې لپاره چې به هغه به په فیوچر کې په مختلف سیمو کې هغه چې کوم دی په امن باندې کار کوي او ایز ا میډیشن به هغه خپل رول پلی کوي. او د دې علاوه زموږ نور هم د دې ادارې نور پلان هم دي چې په فیوچر کې به هغه په امن باندې او کار کوي او میډیټرز به انشاءالله جوړوي. جی السلام علیکم. زما نوم امان الله دی او زه پیس اینډ کامپلیکس سټډیز انسټیټیوټ دلته کې په 5م سیمسټر کې سټوډنټ یم. بیسیکلی ما FSC خپله په پری میډیکل کې کړې وه, نو زما دا خیال چې زه به په میډیکل کې وشم, خو انفارچونیټلی زما هلته کې ټیسټ کوالیفای نه کو, نو بیا زما سره بل اپشن نو زه ما هلته کې وکتل چې پیس اینډ کامپلیکس سټډیز یو ډپارټمنټ داسې انسټیټیوټ داسې شته چې د هم د امن باره کې خبرې کوي او د دې باندې موږ پوه کوي. نو چې زه کله دلته کې رالم نو حالانکه موږ په سوسایټي کې موږ ایز ا پاکستاني سوسایټي موږ ډېر داسې څیزونه فیل کړي دي, فیس کړي دي, لکه ایکسټریمزم شو, ټیرریزم شو او طالبانایزیشن وغیرہ یہ چیزیں. تو زما چې کوم مایند سیټ و موږ به دې څیزونه باندې پوه شو چې لکه طالبان ولې دا څیزونه کوي, دماکې وغیره کوي, او یا موږ دا دې کې موږ ته ایز ا سټوډنټ موږ څومره رول پلی کولی شو په سوسایټي کې, او دغه شانتې موږ نور چې څومره هیومن رایټس دي په دې باندې څومره خبره کولی شو, او امن به راځي څنګه, امن دې څه څیز او جنګ چې کوم دی ولې بد څیز دی او جنګ ولې انجسټیفایډ, دا ټول څیزونه موږ په دې انسټیټیوټ نه زده کړه. جی السلام علیکم. میرا نام محمد سمیع خان ہے اور میں جو کہ یونیورسٹی آف پشاور انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں پڑھتا ہوں. میں 7th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا جی, تو میں آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنے فیکلٹی ممبرس کا ایک اوپینین دینا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں یہاں پہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے, کیا دیکھنے کو نہیں ملتا. ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں, جو اسٹاف ممبرز ہیں, وہ بہت ہی کوآپریٹیو ہیں. ہمیں جو کہ ڈائریکٹر جو ہمارے ہیں وہ ڈاکٹر پروفیسر جمیل احمد چترالی صاحب ہے, جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بہت اس طرح کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی سم فیلز لائک گڈ, کہ ہمیں جیسے ان جیسے ہستیوں سے سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں ڈاکٹر بلال شوکت سے ملنے کو ملتا ہے, دیکھ کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں ان سے, ہمیں کیسے پڑھاتے ہیں. ہمیں بہت اچھے ٹیچرس سے پڑھنے کو ملتا ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہر طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہے, ہر طرح کی, کوئی طرح کی ڈفیکلٹیز ہمیں فیس نہیں ہوتی. ایون آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ میں ایلیویٹر نہیں ملے گا, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایلیویٹرز بھی ہے جو کہ بہت ہی مدد کرتے ہیں جو ہمارے جو ڈسیبل ممبرز ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی ایشوز نہیں ہوتے یہاں پہ. ډیره مهرباني ستاسو د ټولو سټوډنټس یقینا چې ډېر په ښکلې طریقه باندې تاسو خپل خیالات و اظهار هم موږ سره وکړ. تقریباً جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس تھے آج کے مذاکرے میں جو شریک تھے, یقیناً آپ نے انتہائی انہماک سے آبزرو بھی کیا اور آپ کے خیالات سے اس طرح محسوس بھی ہو رہا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بہترین فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں. او د دې په بنیاد باندې موږ چې څومره هم کتونکي دي هغې ته به موږ دا وایو چې څنګه د سټوډنټس خپل جذبات و اظهار وکړو, نو دا څرګندوي یا دا خبره د دې مذاکرې نه بریښي چې د وخت تقاضا ده دا ډپارټمنټ, او د دې ډپارټمنټ نه متعلقه چې کوم افرادي قوت دی نو هغه په ډېرو ښو شعبو کې لګیا دی یا په ډېرو ښو ادارو کې خپل خدمات ترسره کوي. بهرحال لومبی کوېسچن موږ ته رالو د نن په دې پروګرام کې په دې سلسله کې د مسکان, او مسکان چې کوم دی د سلیبس متعلق پوښتنه وکړه, نو زه به لومبی دا کوېسچن چې کوم دی, چونکې ظاهره خبره د متفرق کوېسچنز وشو او کوشش دا وشو چې د جمیل چترالی صاحب نه زیات کوېسچنز وشي چونکې د ډپارټمنټ د ډایرکټر په حیث باندې دي, خو موږ به د مذاکرې چې کوم اصول دي یا ضابطې دي د هغې مطابق به مخ په وړاندې ځو. څه سوالونه به جمیل چترالی صاحب جواب راکوي د ډایرکټر په حیث باندې, او دغه شانتې نور اساتذه کرام یا فیکلټي ممبرز چې کوم موږ سره موجود دي به هم جواب راکوي. سر لومبی سوال چې کوم وشو نو د دې متعلق به څه جواب ورکوي سر تاسو؟ د هر مضمون دپاره بیا بالخصوص هغه مضامین چې هغه ایمرجنګ وي, نو دا یو غټ چیلنج وي. دا سوال کېښودل مخې ته, یعنی یو ستاسو هغه مهارت, هغه تجربه چې د دغه سبجیکټ حوالې سره وي, دا خو
یو سایډ دی خو کریکولم ډیولپمنٹ بذات خود یو ډیر لوی فیلډ دی داسې ده او د هغې خپل ایکسپرټیز وي چې هغې کې د مختلف عواملو خیال ساتلی شي. بیا د طالب علمانو د ذهني استعداد او په معاشره کې موجود وسایل چې دا ماشوم دا علم حاصل کړي نو آیا دې باندې دا عملي کول ممکنه ده که نه ده. دا ټول هغه مضمرات دي هغه څیزونه دي چې هغه په نظر کې ایښودی کېږي کله چې کریکولم جوړېږي. بیا نن 15 کال وړاندې 2006 نه مخکې اینول پروګرام و نو په هغې کې به 15 مضامین په پریویس کې وو 15 په فاینل کې وو څیزونه ډېر اسان وو. بیچلر سسټم کې هر ماشوم د بی ایس چې کوم 4 کاله کلیز پروګرام دی په هر سیمسټر کې 15 کورس وي نو دا تقریبا په 4 کالو کې هر سټوډنټ 15 نه والې 4 پورې کورسز وي نو هغې یو بیلنس کمبینیشن جوړول وي. کله چې د پیس اینډ کانفلکټ سټډیز کریکولم جوړېدو نو ما ته یاد چې لومبۍ کمیټي چې جوړه وه هغه د پروفیسر قبله یاز صاحب په سرپرستۍ کې جوړه وه او په هغې کې ټول سټیک هولډرز ناست وو. په هغې کې اسلامک سینټر ناست وو پاکستان سټډي سینټر پکې ناست وو سوشیالوجي ناسته وه سایکالوجي ناسته وه انتروپالوجي وه آئی آر او پولیټیکل ساینس دا ټول ناست وو او هغه ایریاز موږ آیډنټیفای کول چې د دې کریکولم کله جوړېږي نو به د کم عواملو خیال ساتي. صحیح. نو موږ وی چې د پاکستان د تنازعاتو د حل کولو دپاره زموږ چې کوم پرمننټ هیومن ریسورس دی هغه بیروکراسي ده نو د سی ایس ایس تیارۍ دپاره هغه ټول بینچ مارکس چې کوم یو بیلنس ماشوم که دا کریکولم ووایي او د کمپیټیټیو ایگزام ته ځي نو چې د هغه 800 آپشنل او 400 کمپلسري دا 1200 سکور د پوره وي. نو دلته چې کوم ماشوم دا 4 کاله ووایي او ډیلی 2 غنټې سبق ووایي نو هغه سی ایس ایس پاس کول هغه ته یا پی ایم ایس پاس کول هغه ته صحیح شونه ده. صحیح. بیا دویمه خبره دا وه چې دا دلته چې به کوم ماشوم راځي نو هغه به ذهن کې بلاشې سوالونه راولي د پاکستان او د دنیا د امن حوالې سره او هغه به یو طرفه ذهن لري نو هغه بیلنس کول ځکه چې کله ته د جرګمار په حیثیت ځي درېمګړي په حیثیت ځي نو ته به بیا سایډ نه علي نو دا ماشوم د جذباتیت نه نیوټرلایز کول اول ضروري دي ځکه چې نان وایلنس شروع کېږي هلته نه چې کله یو سړی ستا د ذهن بیخي خلاف خبرې وکړي او تا هغه برداشت کړي دا ټالرنس لیول راوستل دي او بیا د سکل ورکول دي چې د دې هر څه مخاصمت او مخالفت باوجود د مذاکرې پیل وکړي نو دا یو ډېر مشکل عمل و. نو د هغې په بیس باندې د دې په کریکولم کې هغه څیزونه واچولی شو چې د دې خاورې سره مینه پیدا شي نان وایلنټ موومنټ هم ورته وښولی شي د پاکستان کانسټیټیوشن هم ورته وښولی شي او د قانون تګلاره ورته نیغه کړی شي. بیا درېیمه پهلو دا وه چې یاره د دنیا نورو ملکونو کې دا تجربات څنګه شوي دي هلته د هغه ځای تیوري سوی نو دوی ته ګلوبل څومره چې پیس موومنټس دي د دې لوریټس دي د امن نوبل پرایز لوریټس دي د هغې باره کې علوم د دې ریژن چې کوم غټ غټ اکابرین دي د دې په هکله چې کومه تیوري ده کومه مکالمه ده هغه څه ده یعنی ولې مونږ وایو چې د جنگ نه زیات ګران کار برداشت کول دي او بیا د نان وایلنس چې دا د وایلنټ ذرایع نه زیات ګران کار دی نو بیا چې زیات ګران کار خول هم زیات ګران وي نو دا یو بیلنس دی چې د 4 کالو کې بیا دی کې انټر ډسپلنري دی یعنی دی کې سایکالوجي شته دی کې سوشیالوجي انتروپالوجي شته دی کې آئی آر پولیټیکل ساینس شته بیا زموږ سټوډنټس په 5م سیمسټر آنورډ اوس چې کوم نوی کریکولم راغی 2025 نو یې کې ورته موږ دا شی ښیلی چې دی که غواړي چې زه یو ان ته ځم دی که غواړي چې زه ریاست سره همکاره کېږم زه بیروکراسي ته ځم نو دی بیا سیکیورټي پیراډایم آپټ کړي انټرنیشنل هیومینیټیرین لا باندې سپیشلایز کړي نو دی په هغه پالیسي او هغه طرف ته تللی شي. که دی وي چې نه زه اوس ایز ا میډیټر یو جرګمار پروفیشنل جرګمار په حیثیت خپل کیریر جوړول غواړم سکل زده کول غواړم نو بیا 5م سیمسټر آنورډ دی میډیشن ته لاړ شي نو که دی میډیشن اپ کوي نو بیا هغې کې موږ ورته پیس ایجوکیشن یې ښیدی یو معاهده به لیکي څنګه د هغې به اسرار رموز څه وي د معاهدې خد و خال څه وي ته چې نیګوسیشن کوې نو څنګه به کوې انسایډر میډیشن باندې سکلز
نو هغه یو مکمل یو کردار تیارول دي که دی دغه بل لاین اختیار کی نو پالیسی ډاکومنټس ته وایي د یو ان مختلف ډیکلریشنز دي زموږ کنونشنز ریزولوشنز چې په هغې باندې پاکستان پابند دی چې په هغې عمل درآمد وکړي دا یعنی هر حوالې سره د بی ایس کریکولم کې د 8 سیمسټرو کې چې کوم کورسز دي کې که اسلامیات هم دی نو ما داسې استاد کوشش کړی چې راشي او اسلامیات ورته وښي چې هغه عام اسلامیات نه ښیي هغه ورته صلح حدیبیه وښیي هغه ورته د اسلامي هغه ادوار د بنو امیه د بنو عباسي هغه څیزونه وښیي نو که دلته انوایرمنټل ساینس خو لیکېږي نو سمپل انټروډکشن نه ښیي هغې ورته ښیي چې انوایرمنټل امپیکټ اسسمنټ به څنګه کې نو مقصد مې د خبرې دا چې د بیچلر پروګرام دا فاونډیشن دی دوی کې هغه ټول اړخونه کور شوي دي بیا هم د دې نه سپیشلایزیشن ایم فیل پی ایچ ډي ته چې ماشوم ځي یا دې کې زلمې پیغله ځي نو هغې بیا مختلف مهارتونه یو ایریاز دي چې د هغې حوالې سره یو دوی ته سکلز خولی شي چې ته په کانفلیکټ زون کې به ریسرچ کې کوډ اف ایتھکس به ستاسو وي ته به څنګه د ریاست او د ریاست د مخالفینو ترمنځ یو درېمګړي حیثیت څنګه اخلي او ستا مکالمه داسې وي چې یو اړخ دې خپل ملګری یا خپل مخالف ونه ګڼي ځکه چې بیا به تا ته ډیټا نه راځي نو دا ټول هغه څیزونه دي چې هغه بیا بعضې کسان دي چې هغه په مختلف پروفیشنز کې دي هغوی وایي یاره ما ته صرف سپیشلایزیشن په نیګوسیشن سکلز کې پوهه ده بیا سرټیفیکیټ پروګرامز دي ډپلوما پروګرامز دي نو دې ټولو حوالې سره زموږ کریکولم دی او ښایست پکې دی چې دا وخت په وخت اپډیټ کېږي یعنې د تیر اتوار پر ورځ په 23 نیټه د نومبر مونږ د باړهګلې نه راغو چې ټول پاکستان نه مو خلک راغونډ کړي د ان جی اوز نه هم د ګورنمنټ نه هم او د اکیډمیا نه هم او مونږ ورته خپل سلیبس کېښودی چې تاسو مونږ ته دې کې امپرومنټ سجسټ کوي نو هغه به اوس باډیز په تھرو فردر بیا امپرومنټ کېږي دا یو مسلسل عمل دی چې دا روان دی ډیره مهرباني سر یقینا چې ډیر په ښکلې طریقه باندې د دې وضاحت هم وشو او بیا په تیره دا چې کوم کورس کانټینټ دی نو د دې جدیدیت څومره خیال ساتلی شوی دی په وخت سره سره چونکې په دې کې کوم ډیولپمنټ راتلو یا کوم اضافه پکې کېده په کوم بنیاد باندې پکار ده او د هغې د ښودو دپاره کوم متعلقه درس و تدریس شعبې سره ماهر تن پکار دی نو دې طرف ته هم پاملرنه شوې ده دا ډېره ښکلې خبره ده نور سوالونه چې کوم شوي دي د هغې جواب به هم ورکوو متعلقه چې کوم فیکلټي ممبرز دی به جواب ورکوي خو د ورکوټې شان د دمې نه پس جی بالکل جناب یو وارې بیا هرکلی تاسو ته وایو د دمې نه پس او اوس به مونږ راځو سیکنډ چې کوم کوېسچن یا سوال راغلی او انصر فرمان کړی او هغې د دې متعلق خبره کړې وه چې څنګه دا پریکټیکل ډفرنٹ اکټیویټیز دي هم نصابي نو دا چې کوم دی څومره حده پورې موجودې دي نو د دې متعلقه چې کوم فیکلټي ممبر دی به جواب راکیجیے میڈم اور یہ سوال جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اور ورک شاپ اور ڈفرینٹ ایونٹ اپرچونیٹیز ہے یہ ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ ورلڈ از ٹرانسفارمنگ تھیوری سے بات نکل رہی ہے اور پریکٹیکل اپلیکیشنس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے ایون جب ہم لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ اور ہمارا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ ہمارے جی پی اے وغیرہ بھی پریفر ہوتا ہے لیکن آپ کے اسکلز جو ہے وہ زیادہ پریفر ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے کون سے پریکٹیکل اسکلز ہیں جو کہ ہم فردر اپنے کمپنی کے آرگنائزیشن کے ڈیولپمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم پہلے تو یہ چیز ہے کہ ایک ایکشن اورینٹیڈ کورس ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں جس میں پریکٹیکل اسکلز بھی ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں جس طرح سر نے بات کی ڈفرینٹ پروگرامز ہوتی ہیں اگر میں لو لیول سے اسٹارٹ کروں تو اگر ایک ٹیچر کورس پڑھا رہا ہے تو ڈیورنگ دا کورس وہ ڈفرینٹ سیمولیشن ایکسرسائزز کراتا ہے سیمولیشن ایکسرسائزز میں وہ رول پلیز دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کے لیے ایک پراپر کلاس ڈیڈیکیٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارا پراپر وہاں پہ اگر فار ایگزامپل ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ ایک رول پلے ہے تو ہم نے ایک حجرے کا سیٹ اپ جو ہے وہ اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوا ہے جو کہ بہت ایک ٹپیکل قسم کا سیٹ اپ ہے اور اسٹوڈنٹس وہاں پہ آتے ہیں ان کو ایک ٹاپک اسائن کیا جاتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے اور پھر ان کی اسی رول پلے پہ یا وٹ ایور جو ایکٹیویٹی وہ کرتے ہیں ان کی پراپر مارکنگ بھی اس پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے اگر تھوڑا سا میں اوپر آؤں پھر کورس کے بعد تو ڈفرینٹ ورک شاپس ہوتی ہیں ہمارے سرٹیفکیٹ پروگرامس ہوتے ہیں 12 ڈیز کا ایک ہمارا بہت ایکسٹینسو قسم کا سرٹیفکیٹ کورس پروگرام ابھی ہوا ہے جو کہ پاکستان کا پائنیئر سرٹیفکیٹ کورس پروگرام تھا آن انسائڈر میڈیشن تو اس ورک شاپ کے دوران لوگوں کو ہم بلاتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹس کو بھی ایز اے والنٹیئر اس میں انوالو کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز کیری فارورڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ورک شاپس ہوتے ہیں اب ہمارا ایک بہت
ایڈوانس قسم کا جو ہے ورک شاپ پروگرام سر نے ذکر کیا باڑا گلی میں جو ہوا, جس پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزوں پہ وہاں پہ کریکولم پہ اور ڈفرینٹ اسکلس پہ ہم نے بات کی. اس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا تھا. ہمارا جو 7 سیمسٹر کا پورا بیچ تھا وہ اس میں انوالو تھا, اور جو ہے ان کو بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے پریکٹیکل اسکلس کو جو ہے وہ انہانس کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. دریم مونږ سره چې کوم کوېسچن راغلی او مهران خان افریدي تپوس کړی نو هغې جواب چې کوم دی اب هم د میډم ناخلو او دی دا وایي چې کله مونږ دا ڈگری کمپلیٹ کو جب ہم کمپلیٹ کر جاتے ہیں کورس کو اور ڈگری لے لیتے ہیں تو اس کے بعد جو اپرچونیٹیز ہیں اس پر ذرا مفصل بات کرنے سے پہلے بھی ہم آلریڈی کر چکے ہیں, لیکن مزید آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی اس طرح ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے جو گریجویٹس ہیں یہ فری ہونے کے بعد ان کے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں. جب ہم کانفلکٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس مائکرو لیول, میسو لیول یا میکرو لیول پر دنیا بھر میں کانفلکٹس ہوتے ہیں یا پیس بلڈنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے پیس ایکٹیوسٹس یہاں سے یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس فارغ ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ایز اے پیس ایکٹیوسٹ یہاں سے فری ہوتے ہیں. تو ان کو جہاں پہ بھی آپشن ملتا ہے زیادہ تر وہ مائکرو لیول پر یعنی لوکل یا کمیونٹی بیس لیول پر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اس میں کافی سارے ہماری یوتھ ہے جو کہ یوتھ پلیٹ فارمس کو یا یوتھ فورمس کو جوائن کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں پیس سوسائٹی ہے, تو کافی سارے اسٹوڈنٹس اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں پیس سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں, اور جو سیمینارز یا ایڈوکیسی کمپینز ہوتی ہیں یا کانفرنسز ہوتی ہیں نیشنل لیول پر بھی, جو کانفرنسز جو ہم پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں آرگنائز کرتے ہیں, تو پیس سوسائٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس یا ممبرز ہیں وہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں, اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے وہ ایک ایکسپیرینس لے کے نکلتے ہیں. جب وہ لوکل لیول پر یا کمیونٹی لیول پر اپنا ایک رول ایز اے پیس ایکٹیوسٹ پرفارم کرتے ہیں تو اس میں ان کی ایک قسم کی لرننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں مختلف ادارے بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ ایز این انٹرن یا ایز اے جاب جوائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں یا سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے, یا اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اور ادارے ہیں جیسے کہ نیکٹا ہے, یا پولیس ریفارمس سے ریلیٹڈ کوئی ادارے ہیں, DRC ہے, یا آرمی میں بھی لوگوں نے جوائن کیا ہے ایز اے کیپٹن یا جو بھی پوسٹس آتی ہیں. اس کے علاوہ ISPR کے ساتھ ہمارے کافی سارے ہمارے اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہے جو وہاں پہ کانفلکٹ میپنگ اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک برائٹ فیوچر ہے جو کہ آگے وہ اس کو ایک جو جاب اپرچونیٹی کی شکل میں اس کو لے کے چل سکتے ہیں, کیری آن کر سکتے ہیں. بہرحال نور اسٹوڈنٹس چې کوم تاسو کو احمد او زهیب علي او علیزا تقریبا د دې کوېسچنز کې مماثلت هم شته دی, او زه دا وایم چې اوس به موږ د فیکلټي ممبر نیکسټ ته وړو هغې نه به د دې حوالې سره خبره کوو. ډاکټر صاحب نه به دا تپوس کوو چې دا کوم په خاصه توګه د هونزا نه چې کوم زموږ اسټوډنټ د علیزا نو هغې دا چې کوم کوېسچن وکړو سر او هغې پکې دا وویلې چې یاره د کوټه سیسټم او بیا په تیره د اسکالرشپ په حواله باندې هم خبرو وکړو. نور چې دوه اسټوډنټس کوم سوالونه وکړه نو زه چې د هغې هم داسې مختصر او یو شریک جواب ورته میلاو شي. د علیزا کوېسچن چې په کوټه سیسټم دی, څنګه چې مونږ خبره وکړه چې پیس او کانفلکټ داسې یو کانسیپټ دي چې هغه د ټول انسانانو لپاره یو شان دي, او هر دنیا کې هر یو سیز یا پیس بلډ کوي یا کانفلکټ ریزولو کوي. هر سبجیکټ او هر پریکټیکل سیز دی لپاره وي. نو پیس اینڈ کانفلکټ انسټیټیوټ بیسکلی ټول خلکو ته یو شان اپرچونیټي ورکوي چې هغوی راشي او دا سکلز زده کړي او دا هنر زده کړي او دې سره امن راولي او دې سره خپل کانفلکټ ریزالو کړي. خو پرټیکولرلی انسټیټیوټ هغه سټوډنټ ډېر انکریج کوي چې کوم ځای کې کانفلکټ پرون ایریاز دي, کوم ځای کې کانفلکټس دي, او هغوی د هغوی نه پریکټیکلی هغوی کې انوالو دي, هغه په یو شکل کې یا بل شکل کې. نو هغوی ته انډرسټینډینګ او کانفلکټ او د هغوی لپاره د امن قدر ډېر زیات دی دین د نورو خلکو لپاره. امن دا شیز دی چې هر کس ته پکار دی, خو هغه خلک یې د هغې ډېر قدر کوي ځکه هغوی ډېر سختونه تېر شوي دي. نو کوم علاقې چې هغوی ډایرکټ یا انډایرکټ وایلنس نه یا کانفلکټ نه تېرېږي نو هغې لپاره زمونږ خصوصي توګه دا خیال وي چې هغوی راشي. او بل بیا په یونیورسټي لیول باندې چې هغوی ته اسکالرشپ ورکړی شي یا د ګورنمنټ په لیول باندې اسکالرشپ ورکړی شي او هغوی ته خاص کوټه ورکړی شي چې هغه خلک پکې ضرور وي چې کوم د کانفلکټ زون وي. نو هغې کې که هونزا وي او که زمونږ د نارت ډېر سوت علاقو خلک وي نو هغې کې دې کې ضروري ده چې هغوی دا زده کړه وکړي.
بل سوال چې د هغې د پریکټیکل او د تھیوریټیکل اسپیکټ سره چې زمونږ څونه میم همیرا خبره وکړه چې زمونږ تھیوریټیکل اسپیکټ سره د هغې پریکټیکل اسپیکټس دي او د هغه مختلف جهتونه دي او هغې ډېر په وضاحت سره دا خبره وکړه چې هغه په سیمینار شکل کې د هغه ورکشاپ شکل کې د هغې په معاشرې کې د هلو ځلو په شکل کې دا سبجیکټ داسې نه دی چې صرف یو اکیډمیک څیز دی او هغې کې به صرف ډیګري علي بلکې دا څیزونه دي چې څنګه ما وړاندې وویل چې کانفلیکټ د هر یو انسان په خپل ذات سره ول دی بیا معاشرو سره دی نو مونږ داسې سکل ښیو او داسې سکل زده کوو چې هغه د اول د خپل ذات کانفلیکټس حل کړي او بیا د معاشرې کانفلیکټ حل کړي نو هغه صرف د یو محدود ځای او د دیوالونو کې نه دی بلکې دا د معاشرې یو سبجیکټ دی او زما اندازه دا ده چې دا صرف یو کورس نه بلکې هر یو کس له د پیس اینډ کانفلیکټ الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشنز د کول ډېر ضروري دي چې هغه خپل او د خپل علاقې کانفلیکټس حل کړي. په دې حواله باندې به دا خبره مو کومه چې د دې ټول پروګرام نه چې کومه خلاصه مخې ته راځي هغه هم دا ده چې کله هم تنازع شروع کېږي نو تنازع شروع کېږي د خبرو نه او بنیادي طور باندې چې بیا کله وکتې شي نو صرف د دې خبرو په ذریعه باندې تنازع خریم چې کله دوه کسان خپلو کې خبرو کې تنازع جوړه شي او بیا هم د خبرو په ذریعه باندې د تنازع حل هم روزي نو زه وایم چې دې سوال کې جواب هم پټ دی د ستاسو چې بنیادي طور باندې وکتې شي نو چې کم تنازع ده یا ستاسو دا کم کورس دی یا چې دې کې کم کانټینټ شامل دی نو هغه د خبرې خبره کوي یعنی بنیادي طور باندې چې کله خبره وشي تنازع انخلي او بیا هم د خبرو په ذریعه باندې د دې حل هم چې کم دی لټولې کېږي او دا خبره بیا واضحه ده او شاعر دا وایي په تدبیر چې د کوټې سورې بند نه کې دا تقدیر دی چې به دغه کوټه اساسي نو هغې دپاره بنیادي طور باندې تدبیر کول دي او بیا چې کم دی تقدیر باندې فیصله پرېښودل دي بل طرف ته دا هم یو واضحه خبره ده د ټول هغه طلبه او طالبات دپاره کم چې مختلف ځایونو کې مختلف ډپارټمنټس کې خپل ځان دپاره کریر لټولو کوشش کوي نو دا پکې واضحه شوه د دې خبرو نه یا دا ترې نه بریښي یا خلاصه دا ده چې وہی جہاں تیرا ہے جسے تو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے نو دا چې کم دی هر یو طالب علم یا هر یو انسان انفرادي طور باندې په ځان دپاره په هر سرګرمۍ کې کم مقصد یې وي کم میشن طرف ته هغې دپاره کم متعلقه ضابطي دی هغه هم واخلي او ثمرات هغه بیا د پیسو ټکو په صورت کې د ښه عهدې په صورت کې دا بیا موږ ته اټومیټیکلي میلاویږي خو ویژن او میشن چې کم دی دا زموږ کلیر پکار دی او کمې ضابطي دي نو دا ورسره پکار دي زه ډېر زیات مشکور یم د پیس اینڈ کنفلکټ سټډیز ډپارټمنټ یونیورسټي اف پېښور د ډایرکټر صاحب هم د فیکلټي ممبرز هم ستاسو د ټولو ډېره زیاته مهرباني او مننه وخت راکولو او چې څومره هم سټوډنټس مونږ سره موجود د نن په پروګرام کې ستاسو هم د ټولو ډېره زیاته مهرباني او مننه بهرحال همدې سره د پروګرام وخت سرته رسي تل ښاد آباد او بریالي اوسئ